په تیره جمعه باندې هم موږ د نبی علیه الصلاة والسلام چې کومه مشهوره غزا ده چې هغې ته غزوه خندق یا غزوه احزاب ویلی کیږي په هغې باندې موږ خبره کړې وه. غزوه خندق ورته ځکه وي چې د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په مشوره باندې نبی علیه الصلاة والسلام خندق کنستی نو ځکه ورته غزوه خندق ویلی شي. او غزوه احزاب ورته ځکه وي چې په دې غزا کې د تمامو عربو کفار یو ځای شوي وو. احزاب د حزبتون جمع ده او حزبې ډلې ته ویلی شي. نو په دې کې د تمامو عربو د کفارو ډلې یو ځای شوي وي د مسلمانانو خلاف، نو ځکه ورته غزوه احزاب هم ویلی شي. په هغې کې ما تاسو ته خبره کړې وه چې دا غزوه احزاب د یو یهودي سازش و هغه دا جوړ کړی و چې د هغه نوم حوی ابن اخطب و. دا د بنو نذیر سړی و چې کله دی د مدینې منورې نه جلا وطن شو نو دی لاړ مکې ته په مشرکینو پسې او هغې ته یې وویل وی زه تمام عرب راټولومه او دا پیغمبر ستاسو هم دشمن دی او زمام دشمن دی، زه تمام عرب یو ځای کوم او راځئ چې په مدینه منوره حمله وکړو دوی د یړه تباه کړو. حوی ابن اخطب دا سازش جوړ کو. نو دا حوی ابن اخطب بنو نذیر چې کوم یهودو دوی پخپله شو د مکې چې کوم مشرکینو د ابو سفیان دغه ټیم کې مسلمان شوی نه و د ده په مشرۍ کې او دارنګې بنو غطفان کومه قبیله چې د بدماشانو وه د مدینې او د مکې مکرمې په منځ کې پاتې کېده دا هم د ځان سره ملګري کړل او بنو قریظه چې کوم مدینه منوره کې دننه پاتې کېدل دا هم د ځان سره ملګري کړل. اصل کې تاسو ته د دې غزوه بنو قریظه پس منظر بیانوم چې دا غزه ولې شوې ده. 10,000 لښکر و دوی په مدینه منوره باندې حمله وکړله د کفارو. 10,000 لښکر دا د احد په مقام کې پاتې شو او 3,000 لښکر ورله مخې ته. نو چې مخې ته ورله نو هلته خندق و نو دوی وروستو سوال جواب وکړو راځئ ما ځکه چې مسلمانانو لار بنده کړي مدینې منورې ته تاسو مه راځئ. دلته کې کفار ایثار شو. بیا دا حوی ابن اخطب چې دا ابو سفیان ته ویلیو وی بنو قریظه چې کوم مدینه منوره کې زمونږ یهود پاتې کېږي هغه به در سره هم زه ملګري کومه. دا بنو قریظه په مدینه منوره کې پاتې کېدل د دوی او د نبی علیه السلام په مابین کې د جنگ بندۍ معاهده شوې وه. نبی علیه السلام ورته ویلي تاسو به موږ سره جنگ نه کوئ موږ به ستاسو سره جنگ نه کوو، تاسو به زمونږ خلاف د چا سره نه ودرېږئ موږ به ستاسو خلاف د چا سره نه ودرېږو. د مسلمانانو او د بنو قریظه دا معاهده په خپل منځ کې شوې وه. خو دا حوی ابن اخطب یهودي چې راغی دی لاړ په دې بنو قریظه پسې ځکه ابو سفیان ورته ووي تا خو وی چې د مدینې منورې یهود موږ سره ملګري دي نو کم دي ورشه اوس یې راوله که نه. نو دا حوی ابن اخطب ورغی د بنو قریظه پسې. د دې بنو قریظه چې کم سردار و کعب ابن اسد هغه چې دا حوی ابن اخطب ولیدو دروازه د کالا بنده کړه. نو د حوی ابن اخطب ورته دروازه کوله او که ماته تا سره مې سوال جواب دی نو هغه ورته د دنې نه وي ته به ماته څه وایې خو ته به ماته وایي چې د مسلمانانو سره جنګ وکړه او زه د مسلمانانو سره جنګ ځکه نشم کولی چې زمونږ او د هغې په مابین کې د جنګ بندۍ معاهده شوې ده زه د هغې سره جنګ نشم کولی. بهرحال ده ورته ډېر لګیا دا دروازه خو کوله وکړه چې دروازه ورته کوله وکړه نو د حوی ابن اخطب د کعب ابن اسد ته ووي ما تمام عرب را جمع کړي 10,000 لښکر مې راوستی دی زه دا پیغمبر او دا لږ غونته مسلمانان ختمومه تاسو را سره ملګرتیا وکړئ مسلمانان هسې ختمیږي نو ستاسو به پکې مې څه وشي کو تاسو را سره ملګري نه شئ په سپینه ډاګه به پاتې شئ مسلمانان زه هسې ختمومه. نو دا کعب ابن اسد په خبرو کې راوستو جو ده ورته وي ټیک ده زه دې ملګری یم زه دې ملګری یم د نبي اسلام سره چې کومه د جنګ بندۍ معاهده کړې وه هغه یې څه کړه پرېکړه ماته کړه.
نبی علیہ السلام یو 3 صحابه پسې ورولېږل تاسو معلومات وکړئ چې دا خبره ټیک ده بنو قریظه رښتیا معاهده ماته کړې خو هسې یو خبر چلیږي 3 صحابه کرام لاړو د کعب ابن اسد سره میلو شو د بنو قریظه چې کم سردار و ګړه بړه وشوه سلام کلام وشو کعب ابن اسد ورته ویل که څنګه راغلی یې هغې ورته موږ خو داسې راغلي یو چې ستا د نبي علیه صلات وسلام سره د جنګ بندۍ معاهده ده نو موږ خبر شوي چې هغه معاهده تا ماته کړې ده نو دا کعب ابن اسد ورته وایي د څه شي معاهده زما ستاسو سره د څه شي معاهده ده زه خبر هم نه یم د معاهدې نه زما د مخکې نه هم دشمنان وایي اوس مې هم دشمنان یې او زه بر سره جنګېږم ما ستاسو سره کله معاهدې کړي دي د معاهدې نه بلکل منکر شو چې منکر شو صحابه کرام ډېر زیات خفه شو راله واپس نبی علیه صلات وسلام لره په اشاره کې فوق نبی علیه السلام ځکه چې کوم معاهدې ماته کړي ماته به ښکاره خبره نه کوئ ما به په اشاره پوه کړئ ځکه چې صحابه کرام خفه نه شي ځکه چې دلته کې 10 زره لښکر د بار راغلی دی او دلته مدینه منوره کې راباندې دوی دشمنان شي دوی راباندې هم حمله وکړي نو صحابه کرام به چې موږ خو ګیر شو نو نبی علیه السلام یې ښکاره به اظهار نه کوئ هغې چې راله داسې غونته اشاره یې ورکړه چې نبی علیه صلات وسلام پوه شو چې او هغوی معاهده څه کړې ده ماته کړې نبی علیه السلام ډېر سخت خفه شو بهرحال هغه ټول تفصیل درته ما ذکر کړی مخکې خو دا درته د بنو قریظه چې کومه غذا وه د هغې پس منظر مې درته ذکر کوو چې دا غذا د بنو قریظه سره ولې شوې ده دوی د نبی علیه صلات وسلام سره غدر او خیانت کړی دی د دوی سره ځکه دا غذا شوې وه چې کله غزوه خندق ختم شو نبی علیه الصلاة والسلام سحر ټیم و د خپلو صحابه کرامو سره روان شو مدینې منورې ته واپس لاړو چې کله واپس لاړو داسې ماسپښین ټیم و ماسپښین ټیم و نبی علیه الصلاة والسلام له جبریل علیه الصلاة والسلام راغی او جبریل علیه الصلاة والسلام اسلحه اچولې ده وی د الله پاکه پیغمبره تا او ستا صحابه کرامو اسلحې کېښودي نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی او مونږ خو اسلحه کېښودله نو ما او زما پرشتو خو له اسلحه نه دی ایښې تاسو اسلحه کېښوده ما او زما پرشتو اسلحه لا نه دی ایښې زمونږ چې کومې ملګري پرشتې دي نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی ولې څه کول غواړي جبریل علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی په بنو قریظه باندې حمله کول دي په بنو قریظه باندې څه کول دي حمله کول دي نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی جبریل زما صحابه کرام ستړي دي زما صحابه کرام ستړي دي اوس د جنګ رالو سارو جبریل علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی هغه زما کار دی هغه زما کار دی ترې ملګري تیار کا بنو قریظه ته ځان را رسوئ او زه درنه مخکې لاړم جبریل علیه صلات وسلام ورته وفرمایل زه درنه مخکې لاړم انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د جبریل علیه الصلاۃ والسلام او داغه سره چې کمی پرشتي وی د بنی غنم کوچه بنی غنم دا یو علاقه ده وی داغه ګرد غبار هغه دوړي وسم ماته یاد دي د سترګو مخکې مې دي چې مونږ کتل چې هغه میدان د دوړو ډک شو سخکارېدل نه خو جبریل السلام چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل وی زه بنو قریظه ته ورغلم او تاسو راپسې راځئ وی موږ هغې میدان ته کتل چې کوچه بني غنم د دوړو ډکه شوه دا پرشتې لاړې هغې اسونه چې کوم هغوی د خاورې داسې اوچتې کړې په بره وی نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل خپل صحابه کرامو ته ماسپښین نه بعد ټیم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی یو تن به مونځ د مازدیګر نه کوئ مګر بنو قریظه کې د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر چېرته بنو قریظه کې به د مازدیګر مونځ کوو او نبی علیه الصلاۃ والسلام علي رضی الله تعالی عنه له جنډه ورکړه علي دا ته واله او ورځه به بنو قریظه باندې حمله ده صحابه کرام روان دي اوس په لاره کې د مازدیګر د مانځه ټیم شو چې د مازدیګر د مانځه ټیم شو په دې کې د صحابه کرامو خپل منځ کې اختلاف راغی بعضو وی د مازدیګر مونځ کو ټیم رانه تیریږي او بعضو صحابه کرامو ویل وی نه نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې د مازدیګر مونځ به کوم ځای کوئ په بنو قریظه کې که اوس قضا کېږي که نه قضا کېږي موږ به بنو قریظه ته ځان رسو هغې نورو صحابه کرامو ته وفرمایل وی د نبی علیه السلام مطلب دا و چې زر ځان رسوئ دا مطلب یې نه و چې تاسو مونځ قضا کوئ خو مقصد یې دا و چې هلته کې زر ځان رسوئ بهرحال صحابه کرام دوه ډلې شوې یوه ډله داسې وه چې هغې مونځ د مازدیګر ونه کو وی نبی علیه صلات وسلام مونږ ته ویلي دي چې د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر کوم ځای کې
بنو قریظه کې وی کو د مازیګر مونځ قضا کېږي قضا دي شو موږ به بنو قریظه ته ځان رسو بلې ډلې وی نه د نبی علیه السلام مطلب دا و چې تاسو به منډه ځای ته زر ځان رسوئ مونږ خو د مازیګر مونځ کوو نو هغې د مازیګر مونځ په لاره کې وکړو بیا روان شو هلته کې نبی علیه الصلاة والسلام چې بیا په خپله ورسېدو دا واقعه ورته ذکر شوه وی د الله پاک پیغمبر بعضې صحابه کرامو مونځ د مازیګر نه دی کړی او بعضو کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام د هېچ چا نه خفه نه شو دواړو ته وي تاسو ښه کړي دي ځکه چې دواړو د نبی علیه الصلاة والسلام د حکم تعمیل کړی دی دواړو د نبی علیه الصلاة والسلام حکم منلی دی خو یوې ډلې د حدیث په ظاهر باندې عمل وکړو ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې مازیګر مونځ به نه کوئ مګر بنو قریظه کې بس هغې د حدیث ظاهري الفاظو ته وکتل مونځ یې ونه کړو چېرته یې ځان ورسو بنو قریظه ته او دې بلې ډلې اجتهاد وکړو وی د نبی علیه السلام مطلب دا دی چې زر ځان رسوئ نو مازیګر مونځ به وکړو بیا به ځان رسو هغې اجتهاد وکړو نبی علیه السلام دواړو ته وفرمایل ښه خو کړي دي د یوې ډلې نه خفه نه شو حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي وی د دوو ډلو کې یوې ډلې 2 ثوابونه حاصل کړو د یوې ډلې 1 ثواب حاصل کړو ابن قیم رحمه الله فرمایي وی د دوو ډلو کې یوې ډلې 2 ثواب حاصل کړو او د بلې ډلې 1 ثواب حاصل کړو څنګه وی کومې ډلې چې د حدیث په ظاهر عمل وکړو چې موږ په لاره مونځ نه کوو بلکې چېرته به ځان رسوو بنو قریظه ته به ځان رسوو هغې خو 1 ثواب ورته میلو شو چې د نبي علیه الصلاة والسلام د حکم تابعداري وکړه دکه ثواب ورته میلو شو او د بلې ډلې ته 2 ثوابه میلو شو څنګه یو د هغې مونځ پابندي هم وکړه چې هغې ته صلات وسطا ویلی شوی دی صلات وسطا ورته ویلی شوی دی چې په هغې کې حدیث مبارک کې راځي وایي د چا نه چې د مازیګر مونځ قضا شو ته د اهل و عیال او هر څه د ده نه هلاک شو هر سره د هلاک شو د دې خو ډېر زیات احادیث مبارکو کې تاکید راغلی دی نه هغې صلات وسطا د مازیګر مونځ هم ادا کو دا 1 ثواب شو او دویم د نبی علیه الصلاة والسلام د حکم یې ومنو چې ځان یې بنو قریظه ورته ورسو نو چا چې اجتهاد کړو هغې ته 2 ثوابه میلو شو چا چې د حدیث په ظاهري الفاظو عمل کړو هغې ته 1 ثواب میلو شو حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام په خپله پسې وروستو ورسېدو اول خو جنډه چاله ورکړې وه علي رضی الله تعالی عنه له بیا د بنو قریظه چې کوم سردار و دا کعب ابن اسد هغه چې ولیدل چې مسلمانان رالو او نبی علیه الصلاة والسلام د هغې د قلاګانو نه محاصرت تا وکړه ځکه چې څنګه مشرکین مکه واپس لاړل دوی په ځان پسې پته خو ته ولګېدل چې موږ خیانت کړی دی که نه موږ خو د نبي علیه السلام سره دوکه کړې ده که نه ځان خو ورته معلوم و نو څنګه چې کفار د مدینې منورې نه واپس شو نو دوی په ځان پسې د کلاګانو دروازې بندې کړې چې اوس خو موږ مسلمانان پرېږدي نه موږ خو سره خیانت کړی دی نو چې مسلمانان یې ولیدل چې راورسېدل نو د دوی چې کوم سردار او کعب ابن اسد د خپل یهود راټول کړو وی زه تاسو ته 3 خبرې کوم په دې 3 کې یوه ومنئ نو بچ پشو کمې 3 خبرې ورته وکړې اول ورته دا خبره وکړه وی راځئ چې ټول په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو د یهودو چې کوم سردار کعب ابن اسد دوی وی راځئ چې ټول په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو وی ما تم پته ده او تاسو تم پته ده چې رښتینی پیغمبر دی زمونږ په کتابونو کې د خبره ده په تورات کې د ټول صفات موجود دي نو رښتینی پیغمبر دی راځئ چې ایمان پرې راوړو نو موږ به هم بچ شو مالونه به هم بچ شي ښځې به هم بچ شي اولاد به هم بچ شي راځئ چې به د ایمان راوړو یهودو ورته جواب ورکو وی مونږ چېرته خپل دین پرېښودلو ته نه یو تیار په دې پیغمبر خو مونږ د سره ایمان نه راوړو وی دا را سره نه منئ وی نه وی دویمه خبره درته کوم وی بیا راځئ چې دویم کار وکړو دویمه خبره دا ده چې راځئ تورې راوالو خپلې ټولې ښځې او بچي مړه کړو راځئ خپلې ښځې او بچي مړه کړو او بیا به میدان ته وځو جنګ به د مسلمانانو سره کوو دا یره به را سره نه چې زموږ شاته بچي دی او زموږ ښځې دي دا به په خپل لاس ړومبې ووجنو بیا به د مسلمانانو سره مقابله کوو نو دا یاره به نه چې شاته زموږ بچي دی او ښځې دي نو یې ښه حمله به پرې وکړو مسلمانان به ختم کړو بیا زموږ دپاره ښځې ډېرې نورې ښځې به وکړو نور بچي به پیدا شي خو راځئ چې دا خپلې ښځې او بچي په خپله قتل کړو نو یهودو ورته وي زموږ د ښځو او د بچو څه ګناه ده ولې هغې قتلو بیا به د ژوند څه مزه چې موږ خپلې ښځې خپل بچي په خپله قتل کړو وي دا هم نه کوو وی بیا درېیمه خبره درته کوم درېیمه خبره دا ده چې راځئ د خالي په ورځ باندې او په دوی باندې حمله وکړو وی ځکه دا پیغمبر او دا مسلمانان به بالکل بې فکرې زموږ نه ځکه چې موږ د خالي په ورځ جنګ نه کوو
زمونږ په دین کې زمونږ په شریعت کې د خالف عورت جنگ منع دی نو دوی به زمونږ نه بې فکره چې زه دوی په مونږ حمله نه کوي وی د خالف عورت به مونږ په دوی باندې حمله وکړو دوی به بې فکره مونږ به پې حمله وکړو چې بس ختم به یې نو هغې نورو یهودو ورته وي کعب بن اسد ډېره عجیبه خبره دې وکړه وی تا ته پته نه ده چې زمونږ مشرانو د خالي د ورځې نافرماني کړې وه په دې کې ګوستاخي کړې وه الله ته شادوګان او خنزیران نه جوړ کړي ته اوس بیا په مونږ باندې هغه کار کوي د خالي په ورځ مونږ د الله نافرماني کړې وه نو زمونږ نه څه جوړ شو د مشرانو نه الله شادوګان او خنزیران نه جوړ کړي نو ته بیا په مونږ باندې هغه ګناه کوي دې ته هم نه یو تیار بهرحال د کعب ابن اسد یوه خبره یې ونه منله د خپل سردار خبره یې ونه منله بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته دی بنو قریظه وی ته ابو لبابه زمون خواله راولېږه زمونږ د ده سره څه خبرې دي دا ابو لبابه چې و که نه رضی الله تعالی عنه دا د دې بنو قریظه حلیف و دوست و ملګری و نو دوی ورته ته زمونږ خوا ته ابو لبابه لږ راولېږه موږ د ده سره لږې خبرې کوو نبی علیه السلام ابو لبابه رضی الله عنه ته وفرمایل وی لاړ شه چې دوی تا ته څه ابو لبابه رضی الله تعالی چې د دوی خواله لاړ د دوی دا ښځې ورته راټولې شوې ماشومان راټول شو جړلې ورته نو د ابو لبابه رضی الله تعالی په زړه کې هم 70 غونته راغی بله زړه دوستي ورسره هم وه نو د یهودو دې تپوس وکړو وی که موږ د نبي علیه الصلاة وسلام خبره ونه منو یا ومنو د نبي علیه السلام څه اراده ده موږ ته وی د نبي علیه الصلاة وسلام زموږ متعلق څه خیال دی موږ سره څه کول غواړي نو د ابو لبابه رضی الله تعالی ته په خوله هېڅ ونه ویل خو داسې ورته کړئ عمر یې ورته لاس راوکاږو چې نبی علیه السلام خو علالي ستاسو د علالولو وجه لوی اراده ده بس داسې ورته کړو چې داسې ورته کړو ډایرکټ پوه شو چې دا مې څه وکړو دا خو ما د نبی علیه السلام راز پاش کړو دا مې څه چلو کړو دا خو ما غلطي وکړله دا هغې ځای نه چې روان شو که نه د نبی علیه السلام خواله لاړ ډایرکټ مسجد نبوي ته لاړ او مسجد نبوي ته لاړ او ځان یې په ستن پورې کلک وتړو ځان یې وتړو صحابه کرام راغله ویلو بابا دا څه کوي موږ دې پرانیزو وی تر هغې پورې به ما نه پرانیزئ تر څو پورې چې زه الله معاف کړی نه یم زه الله معاف کړی نه یم او دا قسم یې وخوړو وی د بنو قریظه په ځمکه باندې به د نن نه بعد زه نظر نه لګوم کوم ځای کې چې ما د الله او د الله د رسول سره خیانت کړی دغې ځمکې ته به زه نه ځم او ځان یې په ستنه پورې کلک وتړو نبی علیہ السلام خبر شو وی ابو لبابه رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې پستنه پورې ځان تړلی دی وایي چې زه ځان نه پرانیزم تر څو چې نبی علیہ السلام نه یم پرانستی نبی علیہ الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی که ماله راغلی وی نو ما به له د الله نه بخښنه غوښتې و الله به معاف کړی و خو چې په خپل ځان الله ته حواله کړو بس د ده معامله او د الله معامله اوس جدا ده زه منځ کې څه نه وامه شپږ ورځې او شپږ شپې ابو لبابه رضی الله تعالی د مسجد نبوي پستنه پورې تړلی شوی صرف مانځه ته به یې پرانستو او بولو براس ته به یې پرانستو او پستنه پورې دکه شان تړلی شوی و بهرحال چې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق بیا آیاتونه نازل کړو الله تبارک وتعالی د هغه توبه قبول کړه الله تبارک وتعالی آیت نازل کړو واخرون اعترفوا ذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم د آیاتونه متعلق د ابو لبابه رضی الله تعالی متعلق نازل شو الله توبه قبول کړه چې الله توبه قبول کړه نبی علیہ السلام د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په کوټه کې و نو نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ام سلمہ د ابو لبابه توبه الله قبول کړه ام سلمہ رضی الله د پردي حکم لانه راغله ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایل د الله پاک پیغمبر د زیر و پیزه کوم د زیر و پی زکوما نو مسجد نبوي ته منډه کړه وی ابو لبابه الله ست توبه قبول کړه الله ست توبه قبول کړه نو صحابه کرام را منډه کړي چې پرای نزي وینا ما به نه پرانسه تر هغه پور چې نبی علیہ السلام ز پخپل نه پرانسته نبی علیہ السلام چې د سحر منځو کو داسې مسکې شو لاړ ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ پرانستو په خپل لاس مبارک باندې پرانست بهرحال دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ په دغه کار وکړ بیا الله توبه قبول کړه بنو قریظه اخر کې مجبور شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زمونږ له اجازه راکړه چې مونږ یو سړی منتخب کوو هغه زمونږ متعلق فیصله وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ستاسو خوښه ده چې ستاسو د خوښې یو سړی ستاسو فیصله وکړي تاسو پرې رضا یې وی او مونږ پرې رضا یو وی ستاسو متعلق څوک فیصله وکړي نو بنو قریظه ورته وویل وی زمونږ فیصله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه کې سعد ابن معاذ دا د بنو قریظه دوست تیر شوی دی وی زمونږ فیصله به سعد ابن معاذ کوي ځکه زمونږ دوست دی وی ټیک ده
تاسو ته ما ویلي دا سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه په غزوه خندق کې زخمی شوی و او رګې لګېدلې او ډېره زیاته وینه ترې پیدا. نو دنه نبي علیه صلات وسلام د مسجد نبوي سره خواته خیمه جوړه کړې وه. وی دلته به نږدې ځکه چې زه ټایم په ټایم تماشه کوم څوک نندارې له راځي چې په اسانه تماشه کوي. نو دی په هغې خیمه کې و. نو نبي علیه صلات وسلام په ده پسې خر ولېږو. وی تاسو سعد بن معاذ راولئ. دی په خر باندې سور او سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه راغی. چې راغی د کمزورې شوې وینه ته ډېره زیاته بهېدلې وه. نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی بنو قریظه و چې دی دې زموږ متعلق فیصله وکړي. نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی تاسو زه د فیصلې دپاره منتخب کړی ما. د بنو قریظه ورته وی او موږ ته منتخب کړی. نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه زما فیصله واورئ. څومره چې د دوی جنګجو سړي دي جنګ واله سړي دي دا دې ټول قتل کړی شي. دا دې ټول قتل کړی شي. 400 کسان دي او دا 4 واړه دي قتل کړی شي. یو خبره. وی دویم دا چې مالونه دي د دوی مالی غنیمت شي. مال او جایداد د مالی غنیمت شي. او دریم دا دی چې بچي او ښځې دي وینځي او غلامان شي. زما فیصله دا ده. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل تاسو سعد بن معاذ ځان منتخب کړه او د هغه فیصله دا ده. او نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی ای سعده تا چې کومه فیصله وکړه قسم په الله دا فیصله د الله هم ده. دا فیصله د الله هم د کومه فیصله چې تا وکړله. او بیا سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه لاسونه اوچت کړه داسې اسمان ته یې وکتل. وی الله ما خو ستا نه دعا غوښتې وه چې الله کو د مشرکین مکه د نبي علیه صلات وسلام سره نورې غذاګانې که نه نو ما مه شهید کوه. ما مه شهید کوه چې زه د مشرکین مکه سره په خپله وجنګېږم ځکه چې دوی زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیف ورکړی دی. دوی د مکې مکرمې نه ډېرو په سختو باندې زموږ د پیغمبر رسېدلی دی. ده ته ډېر تکلیفونه رسولي دي. ما تر هغې پورې مه وژنه تر څو چې مشرکین مکه جنګونه د دې پیغمبر سره وي الله کو چرته د دې نه بعد د نبي علیه السلام او د مشرکین مکه جنګ نه وي که نه نو ما له د دې زخم نه شهادت راکړه الله. زه په شهادت خوشحاله یم. نو حدیث مبارک کې راځي وایي چې څنګه یې دا وي چې الله ماله د دې زخم نه شهادت راکړه که نه وایي د زخم نه وینه روانه شوه د کنټرول کېدو نه وه حتی در دې پورې چې په دغه کې ځای باندې سعد بن معاذ رضی الله تعالی شهید شو. او چې کله شهید شو که نه نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي ای زما صحابه کرامو د سعد ابن معاذ په شهادت سره د الله عرش وړه کېدو. د الله عرش وړه کېدو. دا واحد صحابي دی. دا صرف یو صحابي دی چې د ده متعلق نبی علیه صلات وسلام دا فرمایلی دي وی د ده په شهادت سره د الله عرش وړه کېدو. دا یو صحابي دی صرف. د بل صحابي متعلق دا خبر هم راغلی وی د ده په شهادت سره د الله عرش وړه کېدو. او بل روایت کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایل وی الله تبارک وتعالی د اسمان دروازې کوله وکړي او یا زره پرشتې د جنازې لرالې هغه پرشتې چې د دې نه مخکې ځمکې ته نه دي راکوزې شوي. او یا زره پرشتې د سعد بن معاذ جنازې لرالې داسې پرشتې چې مخکې ځمکې ته نه دي راغلي. د ده متعلق نبی علیه صلات وسلام د ده شهادت ډېر زیات فضایل نبی علیه صلات وسلام بیان کړو. بهرحال د بنو قریظه چې کوم سړي هغه مردار کړی شو او ښځې چې دا ګرفتارې کړی شوې په دې ښځو کې صرف یوه ښځه هغه وجلې شوې ده د بنو قریظه په ښځو کې صرف یوه ښځه ځکه چې هغې یو صحابي شهید کړی و. هغې صحابي شهید کړی د هغې صحابي په بدل کې هغه قتل کړی شو ځکه چې قصاص دی. نور ښځو او ماشومانو ته نبي علیه صلات وسلام څه نه دي ویلي او د بنو قریظه دغه کسان هغه مردار کړی شو. بهرحال دې کې اصل کې مسله دا ده چې دا یهود دوی ټول عمر د مسلمانانو سره دوکه کړې ده. دوی دوکه کړې ده. دلته به د نبی علیه صلات وسلام سره د جنګ بندۍ معاهده وکړه. دلته خلاف په سازش جوړو چې نبی علیه صلات وسلام ته نقصان ورسوي. د هغې وخت نه هم د دوی عادت دا اوس هم دا عادت دی. هغې وخت کې هم د مسلمانانو د ټول نه بدترین دشمنان دا خلکو دوکه به یې کوله منافقت به یې کو. اوس هم د مسلمانانو د ټول نه بدترین دشمنان دا دي او د دوی هغه غینات په زړه کې دی هغه غینات. نو نن چې په مسلمان باندې د دوی وس برکېږي تاسو وګورئ فلسطین لوټي کو که نه کو هغې نه خپل دغه نه یېرېږو دا خو مونږ یېرو مونږ سره کو ډېر ظلم وشي او ډېر دغه وشي بیا مونږ ته یاد نه وي د هغې هغه وایي دوی زمونږ 400 کسان قتل کړي دي هغه دښمني د هغې په زړونو کې نن هم پرته ده ځکه خو د مسلمانانو ته د هغې زړونه نه سپینېږي د یهودو زړه مسلمانانو ته نه سپینېږي. بهرحال دا دین اسلام دا مونږ ته ډېرو تکالیفو باندې را رسېدلی دی په ډېرو مصیبتونو باندې را رسېدلی دی
د غزوه خندق نه لا صحابه کرام د مشوي نو سار راله او ماسپښین حکم راغی چې بلې غزا ته ځه. دا اسلام موږ ته داسې په ټوکو باندې نه دی را رسېدلی. دې باندې صحابه کرام وینې توی کړي دي، دې باندې هغوی خپلې میندې بورې کړي دي، په دې باندې هغې خپلې ښځې کونډې کړي دي، په دې باندې هغې خپل بچي یتیمانان کړي دي. هغې نه ته دین اسلام موږ ته را رسېدلی دی.